دغه مړی زموږ ته راوړی دا به موږ سره ډېره همکاري وکړي ډېر ښه دغه به موږ سره وکړي دغه ځینې په خیال مې دې ریاض دی مړی دغه افغانستان ته راواړوه دغه کوشش دغه کومک موږ سره وکړه ورونه دا به ډېر ښه کار ته وکړي ډېر ښه دغه به موږ سره وکړي چې دا راواړی ډېر دغه به همکاري به موږ سره وکړي دا ټول کړی زموږ ډېر په کوشش کې خپل کور خو نوره داسې چې سم ورځ شپه را باندې یوه کړې دغه ریاض یې زما په خیال دغه وان دغه افغانستان ته راواړې دغه مړی ډېر ښه به موږ سره وکړي. سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. تاسو د دې مور خبرې واورېدلې چې څومره درد پکې پروت و، څومره هغه د دې مینه او څومره هغه د دې احساس چې د اولاد لپاره یو څوک لري. ګورئ د ژوند خو هیڅ تمن لري وایي د مرګ ماته مړی راوړی صرف باورو کې دا ډېره سخته شي وایي دا لاره یو ځلې ما هم په دې لاره زه هم تللی یم. ترکیې ته چې اوړي دومره سخت بارډر ده. موږ په تیر ژمي کې لاړو واورې وې تقریبا زموږ پاس تر نامه پورې واورې وې یعنې 1 متر واوره او پس جو کې د یو متر نه هم زیاته وه نو ډېر زیات مشکلات به و. باور به خدای وکړي چې یو څوک به پاتې شو هغه به نور هېڅ چا نه سو راوړلی ځکه هر سړی یخ وهلی و 3-4 جمپره به موږ اغوستي وو که څوک به پاتې و هغه نور موږ نه شو راوړلی. موږ یو کس چې بېرته موږ په ډیپوټۍ کې راتلو موږ نه پاتې شو باور په خدای وکړه موږ نور نه شو راوړلی بلکې موږ خپل ځانونه نه شو راوړلی چې هلته ته مړ شي هلته ته زخمي شي هلته ستا وهل چې وګورې ترکان په دې نمونه وهل کوي په دې نمونه چې ګردې کې به موږ د غره سر ته په شپې دغه ټیمو کې 10 بجې به وي د ژمي د جدې میاشتو پاس د غره سر پوستې ته ویوړو هلته یې دومره وهل دومره ډبول د هلکانو ته ورکړل څوک به چې غلي وو هغه به لږ منځ ته به یې ځان پرېښوده خو بعضې هلکان یې ډېر زیات وهله او دومره یخ چې زموږ 3-4 بنۍ نه اغوستي وو 3-4 جمپره وې دا ټول د 4-5 ساعته موږ په دې واورو کې مزل کړی و د خولو له لارې نه مطلب ټول لانده شوي وو خو کله چې موږ هلته غره پاس په پوسته کې کېنولو په اوله کې په نارې هر څه باندې دا خوله موږ باندې رایخه شوله دا کمیسونه نه ول دا د څه لږ هغه کابل کې چې ژمي کې خلک کالي ومینځي بیا په تناب واچوي نو یو رقم ته شخت راډ غوندې ترې جوړ شي دا موږ باندې رایخ شو خو تر سهاره موږ خدای پاک وساتلو. نو بیا سحر کې موږ په بارډر راواړولو موږ سره یو سیاسر هم وله باور وکړئ هغه د سیاسر هم دوی لحاظ نه کوو هغه هم کوټه کې مطلب دوی بخارۍ ته ناست دوی نور څوک نه پرېښوده ډېر زیات ظلم کوي ترکان. نو څومره چې وسه کېږي ملګرو په دغې لار باندې کوشش وکړئ مزه اوس خصوصا بیخي ژمی ده د ریاض الله وګوره مرګ مړی شوی ده مور یې وایي چې ماته یې مړی راوړی نو ګوره دا ډېره سخته شیبه ده الله دې په هېچا باندې هم داسې شیبه نه راوړي.